اوس داسې دور دی چې زړونه په پیسو خرڅېږي. اوس داسې دور دی چې زړونه په پیسو خرڅېږي، دوکانداري ده سپین مخونه په پیسو خرڅېږي. مننه. او داسې کاکاټو بې ګرځېږي خو بلا دې واخلم، دلته ژوندي ژوندي سرونه په پیسو خرڅېږي. مننه. داسې کاکاټو بې ګرځېږي خو بلا دې واخلم، دلته ژوندي ژوندي سرونه په پیسو خرڅېږي. پنجابه ستا خلک دوا هم بې پیسو راخلي. پنجابه ستا خلک دوا هم بې پیسو راخلي، په پښتونخوا کې خو سختونه په پیسو خرڅېږي. مننه. پنجابه ستا خلک دوا هم بې پیسو راخلي، په پښتونخوا کې خو سختونه په پیسو خرڅېږي. مشره په سیمه کې تر هغې امن نشي راتلی تر څو چې ستاسو ضمیرونه په پیسو خرڅېږي. مشره په سیمه کې تر هغې امن نشي راتلی تر څو چې ستاسو ضمیرونه په پیسو خرڅېږي. ډېر خوش قسمته وي چې دلته څوک ژوندي ګرځېږي، ډېر خوش قسمته وي چې دلته څوک ژوندي ګرځېږي. زمونږ په سیمه کې لاشونه په پیسو خرڅېږي. او د مکتې شعر یې دی چې پیسې چې وګټم یو زه هم فکرمنده اخلم، پیسې چې وګټم یو زه هم فکرمنده اخلم. ښه کل عام دی القابونه په پیسو خرڅېږي. اوس داسې دور دی چې زړونه په پیسو خرڅېږي، دوکانداري ده سپین مخونه په پیسو خرڅېږي. کلک پښتانه دي خو د دې سره تصویر وباسي، کلک پښتانه دي خو د دې سره تصویر وباسي، فخر کوي د لوپټې سره تصویر وباسي. یار د حجي خو په مکه کې بل کار کړی نه دی، احرام تړي او د کعبې سره تصویر وباسي. څوک به زما د جنازې نه پټ شي نه به راځي، څوک به زما د جنازې سره تصویر وباسي. د دنیا ټول مصوران د ده منظر خوندي کړي، یو لیونی د لیونۍ سره تصویر وباسي. چاله به درس د امن څنګه فکرمنده ورکړي، څوک چې په خپله د وسلې سره تصویر وباسي. د درون ماښام مینوالو السلام علیکم. ایاز جان زرار یم در سره د درون ماښام په خپرونه کې سره د خپل مرستیال ملګري زهیب افریدي. تمه لرم چې ټول به رک روغ او خوشحاله مینوالو. تاسو ډیره زیاته غوښتنه کوله د ډیر خوږژبي لیکوال بسم الله فکرمند صاحب، نو فکرمند صاحب را سره یو ځل بیا په درون ماښام خپرونه کې میلمه شوی دی. د هغه نه به موږ خوندورې نوي شاعري اورو، ډېر څه به ترې اورو. نو فکرمند صاحب ستاسو یو ځل بیا ډېره زیاته مننه چې د کتونکو غوښتنه مو پوره کړه او زموږ غوښتنه مو پوره کړه، خپرونه کې راسره میلمه شوې، ډېره مننه. ډیره زیاته مننه زرار صاحب، تاسې زهیب او جواد او بهیر صاحب، څومره ملګري چې د غټولو ډیره زیاته مننه چې یو ځل بیا مونږ خواله راغلو. بیا په خصوصي توګه د هغو مینوالو د هغو ملګرو ډیره زیاته مننه چا چې تاسو هڅولي د باران په موسم کې ما خواله بیا راوستو، د هغو ټولو ډیره زیاته مننه. ډیره مننه فکرمند صاحب، په نننۍ خپرونه کې مو خپلو مینوالو لپاره سره وړي دي. ډیره زیاته مننه کوم تاسې ته درود ماښام چې څومره کتونکي دي هغو ټولو ته. د غزل نه مخکې به یو څو شعرونه ویم چې ما درته ویلي وو چې غرله به مې نه راولې، ما درته ویلي وو چې غرله به مې نه راولې، د مور یو زوی یم سنګرله به مې نه راولې. مننه. ما درته ویلي وو چې غرله به مې نه راولې، د مور یو زوی یم سنګرله به مې نه راولې. زړه د دې پورې کاله ورته به مخ نه اړوې، زړه د دې پورې کاله ورته به مخ نه اړوې، زړه د دې پورې کاله ورله به مې نه راولې. مننه. او د غزل مطلب څه په دا ډول ده چې زم حوصله به د تلو نه غورځوم، زم حوصله به د تلو نه غورځوم، رشتې پرېږدم خو پښتو نه غورځوم، زم حوصله به د تلو نه غورځوم، رشتې پرېږدم خو پښتو نه غورځوم. نه نه دروغو ته رښتیا نه وایم، نه نه ایمان په پیسو نه غورځوم. مننه. نه نه دروغو ته رښتیا نه وایم، نه نه ایمان په پیسو نه غورځوم. دعا کوم ورته خو ستا په شان زه، دعا کوم ورته خو ستا په شان زه، مړه پیسې په قبرو نه غورځوم. دعا کوم ورته خو ستا په شان زه، مړه پیسې په قبرو نه غورځوم. زه مړه ستا په شان په سر یې نږدم، زه اهمیت د شملو نه غورځوم. مننه. زه مړه ستا په شان په سر یې نږدم، زه اهمیت د شملو نه غورځوم. دا ځل مې نه پېژندل بیا که خیر وي، دا ځل مې نه پېژندل بیا که خیر وي، لالونه یار په میرو نه غورځوم. مننه. او زه میلمه کېږم خو د وخت میلمه وم، ځان ورته پوخ بش پوش نه غورځوم.
مننه. زه میلمه کېږم خو د وخت میلمه وم، ځان ورته پوخ په شپو شپو نه غورځوم، نور فکرمنده ترېنه ځان ټولوم، نور فکرمنده ترېنه ځان ټولوم، نور ورته ځان په لمبو نه غورځوم. واه ډېر الله فکرمند صاحب، دا د هم تا ته معلومه وي چې ستا یو شمېر مسافر ملګري هم ستا مینوال دي. که مسافرو دپاره مو څه ډالۍ کړه نو ډېره زیاته مننه به وي. ډېره زیاته مننه. هسې خو زه مسافرو ملګریو ته هغه ما ته پته وه چې ډېر زیات دا شی خوښوي او په مسافرۍ کې زه خپله مسافر یم، ډېر ښه هم لګېږي. هغوی ته وایي غزل نه مخکې یو څو شعرونه ویم چې تا اورېدې پرون زمونږ کره د شپې چغې وې، تا اورېدې پرون زمونږ کره د شپې چغې وې، هغه په ما پسې زما د لیونۍ چغې وې. مننه. و کلی حیران شو ویلې چا کره دا مړی وشو، کلی حیران شو ویلې چا کره دا مړی وشو، زه په سفر تلم هغه مې د بیبې چغې وې. شریک مې د هغې نه مخکې بل څو لږ مختصر شعرونه جواد صاحب ته او جرماما صاحب ته ډالۍ وي چې منم دومره بدنام شوم چې نامه مې پکې وشوه، منم دومره بدنام شوم چې نامه مې پکې وشوه، خو نوی محبت و تجربه مې پکې وشوه. ما نه منل که هر چا به ویل چې تیرا یخ دی، یخنۍ را معلومه شوه چې شپه مې پکې وشوه. مننه. ما نه منل که هر چا به ویل چې تیرا یخ دی، یخنۍ را معلومه شوه چې شپه مې پکې وشوه، چې کوم ډبر له نه ورتلم د کوم نه شرمېدلم، خدای قدرت ته ګوره چې رشته مې پکې وشوه. مننه. چې کوم ډبر له نه ورتلم د کوم نه شرمېدلم، د خدای قدرت ته ګوره چې رشته مې پکې وشوه. دا شعر دی لږ شوخ دی، سنجیده ملګریو نه اپوا چې که شونډې مې د یار شونډو ته وړې وي نو خیر دی، که شونډې مې د یار شونډو ته وړې وي نو خیر دی، تاوان مې پکې وشو خرچه مې پکې وشوه پرون. مننه. که شونډې مې د یار شونډو ته وړې وي نو خیر دی، تاوان مې پکې وشو خرچه مې پکې وشوه پرون. په میکده کې فکرمنده د یو چانه، پرون په میکده کې فکرمنده د یو چانه، راووتم ترې وډا شوم خطره مې پکې وشوه. منم دومره بدنام شوم چې نامه مې پکې وشوه، خو نوې محبت و تجربه مې پکې وشوه. تله چې یو وخت چې له سره تیر پتا وم خو اوس نه یم، یو وخت چې له سره تیر پتا وم خو اوس نه یم، یو وخت چې به مړ ستا په خندا وم خو اوس نه یم، یو وخت لیونی رانه جوړ کړی و ستا مینې، یو وخت چې به ځان سره لګیا وم خو اوس نه یم. مننه. یو وخت لیونی رانه جوړ کړی و ستا مینې، یو وخت چې به ځان سره لګیا وم خو اوس نه یم، یو وخت چې زما د حسن وار و لکه ستا اوس، یو وخت چې زما د حسن وار و لکه ستا اوس، یو وخت چې اشنا خوښ د هر چا وم خو اوس نه یم. او دا شعر دی چې ما هم لکه د تا دا وظیفې راټولولې، ما هم لکه د تا دا وظیفې راټولولې، زه هم لکه د تا په شان ملا وم خو اوس نه یم. ما هم لکه د تا دا وظیفې راټولولې، زه هم لکه د تا په شان ملا وم خو اوس نه یم. رښتیا چې وي په زور دې د خپل زړه نه راګزار کړم، رښتیا چې وي په زور دې د خپل زړه نه راګزار کړم، اول د بل سړي نه وم ستا وم خو اوس نه یم. اول مې در پام نه و چې در پام مې شو نو درومې، اول کې دې په تګ باندې رضا وم خو اوس نه یم. مننه. اول مې در پام نه و چې در پام مې شو نو درومې، اول کې دې په تګ باندې رضا وم خو اوس نه یم. دا خوب هم په مثال د شګو بند دی فکرمنده، په خوب کې د تمام جهان بادشاه وم خو اوس نه یم. مننه. ډېر الله فکرمند صاحب، ډېر ښکلي کلامونه مو ورنه واورېدل. یو څو کلامونه به راسره نور هم شریکوي ځکه چې مینوال ستاسو ډېره زیاته غوښتنه کوي. صحیح ده انشاءالله که خیر وي. ځل نه مخکې یو څو شعرونه چې کلي تلا نړم کې کر سره ونه درېدمه، کلي تلا نړم کې کر سره ونه درېدمه، ستا د یادونو د لښکر سره ونه درېدمه، دا ځل مې بیا ارمان پردیس ته په سینه کې یوړو، دا ځل بیا باب خیبر سره ونه درېدمه. مننه. دا ځل مې بیا ارمان پردیس ته په سینه کې یوړو، دا ځل بیا باب خیبر سره ونه درېدمه. او د غزادو چې دریاب دی په پیسو نه دی سوالی پکې پراته دي، دریاب دی په پیسو نه دی سوالی پکې پراته دي، ورټوب بکړم نه به مرمغمي پکې پراته دي. مننه. دریاب دی په پیسو نه دی سوالی پکې پراته دي،
ورټوب به کړه منه به مرمغمي پکې پراته دي اغیار به زمونږ غرونو ته بیخي را داخل نشي نخترو غوندې دنګ دنګ شاه زلمي پکې پراته دي مننه اغیار به زمونږ غرونو ته بیخي را داخل نشي نخترو غوندې دنګ دنګ شاه زلمي پکې پراته دي پخوا دلته ضرور څوک پښتانه دي اوسېدلي څادر پکې راووتل پټکي پکې پراته دي مننه پخوا دلته ضرور څوک پښتانه دي اوسېدلي څادر پکې راووتل پټکي پکې پراته دي اشنا ستاسو کوڅه په ما د هېڅ چا پیرزو نه ده چې نن رقیبان نشته دی نو سپي پکې پراته دي مننه اشنا ستاسو کوڅه په ما د هېڅ چا پیرزو نه ده چې نن رقیبان نشته دی نو سپي پکې پراته دي 3 سټار هوټل جوړ شوی دی زمونږ د میکدې نه 3 سټار هوټل جوړ شوی دی زمونږ د میکدې نه بیخي د پاسېدو نه دی ساکي پکې پراته دي نور هیڅ را سره نشته تلاشي مې واخله سیبه بټوه ده او د چا د لاس بنګړي پکې پراته دي مننه نور هیڅ را سره نشته تلاشي مې واخله سیبه بټوه ده او د چا د لاس بنګړي پکې پراته دي منم چې زړه مې خپل دی فکرمند خدا ده چې منم چې زړه مې خپل دی فکرمند خدا ده چې یادونه او غمونه ټول پردي پکې پراته دي ډېره له فکرمند صاحب اخري کې را سره یو کلام بل هم شریکه ډېره مننه وی ډیره زیاته مننه زرار صاحب چې دومره زحمت مو ویستو او دومره لرې مو راوستو چاکر غوندې کې دلته مرکه مو راجوړه شوه زه ته اخر د یو هغه ویم ته اکثر مینوال رومانیت ډېر خوښوي اورېدونکي نو هغوی ته به ویم د هغې نه مخکې یو څو شعرونه ویم د بل غزل هغه مکمل غزل دی خو څه شعرونه به ترې ویم بیا به د سره د کلام شریک کړم چې څه شعرونه دي چې مینان نشته د مجنون خوار پیښې نه کوي څوک مینان نشته د مجنون خوار پیښې نه کوي څوک بې مینې دور دی بیخي شوګیرې نه کوي څوک مینان نشته د مجنون خوار پیښې نه کوي څوک بې مینې دور دی بیخي شوګیرې نه کوي څوک زما په خیال کې څه بله د بانه دی وکړه د ماماګانو کره یار دومره شپې نه کوي څوک مننه زما په خیال کې څه بله د بانه دی وکړه د ماماګانو کره یار دومره شپې نه کوي څوک دور بدل شو رواجونه هم بدل شول لکه پخوا و سپریدو کې ورته نه کوي څوک مننه دور بدل شو رواجونه هم بدل شول لکه پخوا و سپریدو کې ورته نه کوي څوک زمونږ په خاوره د تبلیغ د کلم ښه ډېر وشي زمونږ په خاوره د تبلیغ د وسلې نه کوي څوک زمونږ په خاوره د تبلیغ د کلم ښه ډېر وشي زمونږ په خاوره د تبلیغ د وسلې نه کوي څوک هغه غزل دی لږ شوخ ته ملګریو ته ډالې چې خپل به ولاړ وي او پردي به رانه سا وباسي خپل به ولاړ وي او پردي به رانه سا وباسي ستا د شنو سترګو سترغلي به رانه سا وباسي مننه دا رقیبان دی اوس په ما دومره مسکړي دي چې ته به راګورې او دا سپي به رانه سا وباسي مننه دا رقیبان دی اوس په ما دومره مسکړي دي چې ته به راګورې او دا سپي به رانه سا وباسي ستا جدایي اشنا دی حد له راوستلی یم چې ستا جدایي اشنا دی حد له راوستلی یم چې که لږ تکړه شي نو میږي به رانه سا وباسي مننه ستا جدایي اشنا دی حد له راوستلی یم چې که لږ تکړه شي نو میږي به رانه سا وباسي مینه هم نه کوې انکار د مینې هم نه کوې جانانه ستا دا دوه به رانه سا وباسي مننه مینه هم نه کوي انکار د مینې هم نه کوي جانانه ستا دا دوه رنګي به رانه سا وباسي په ګټه سر ږدم په سنګل باندې سر نه لګوم په ګټه سر ږدم په سنګل باندې سر نه لګوم ستا د مړوند دا شنه بنګړي به رانه سا وباسي ماته یې وکتل او دا یې چاته وویل چې ماته یې وکتل او دا یې چاته وویل چې فکرمند صاحب رخصتي به رانه سا وباسي فکرمند صاحب ستاسو یو ځل بیا هم ډېره مننه چې موږ له خپل قیمتي وخت راکړو زه هم زرار صاحب یو ځل بیا تاسې چې څومره همکاران ملګري په خصوصي توګه هغه ملګري چې کم تاسې بار بار هڅوي زه هم مینم تاسې هم مینې او ما غوښتنه کوي د هغو ملګرو او د ټولو چې کم د بې بها زیاته مننه تشکر ډېره مننه کتونکو په نیغ خپرونه کې را سره تاسو هم ستاسو په غوښتنه ډېر خوږ ژبی لیکوال د جمرود بکر آباد د سیمې مسافر ملګری
بسم الله فکرمن صاحب واورو د خپلو ملګرو بهیر افریدي جواد افریدي او د جان محمد هم ډیره مننه چې موږ سره په دې بنډار کې شریک شولو. بیا په 13 د زهیب افریدي هم ډیره مننه چې زموږ نه د خپرونه ریکارډ کړه. او که ژوند و پر روانه خپرونه کې به یو ځل بیا ستاسو سره حاضر وو. تر هغې دمه زرار افریدي له ورکړې اجازات د لوی الله په امان.